کوم زنانه چې صرف د شریعت د اصول مطابق عمل کوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کو د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي ما به خزو ته ویلو چې خاوندانو د سجدي ډېر لوی حق دی. السلام علیکم ملګرو، ډېر زبردست بیان کړی مولانا صاحب د ښځې د خاوند په منځ کې د مینې محبت باره کې. نو راځئ تاسو د بیان واورئ، مخکې ملګرو سره یې شریکئ ثواب په نیت او مولانا صاحب د کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ. کومه زنانه چې د خاوند په کور کې د بچي په پیدا کېدو کې وفات شوه شهیده به وفات کېږي. د دې په خېټه حمل دی، دا د تکلیف نه آه کوي، دا ورله فرشتې په سبحان الله کې لیکي. او بیا حدیث مبارک کې سره راځي چې کومه زنانه د شپې پاسې ده تهجد الله او خپل خاوند له په خپو زور وکړو او خاوند له په سر باندې زور وکړو او خاوند دې راویښ شو او دې ته داسې وکتل او وی خاندل ورته، نو الله رب ذوالجلال ورته په عرش خاندي چې ښځه خاوند یو بل ته وګوري او خاندي، الله ورته په عرش خوشحالېږي. خاوند پاسېدو ښځه یې ویښه کړه، ښځې چې ورته وکتل وی خاندل ورته، الله ورته په عرش خوشحالېږي. زما یو رشتہ دار دی، دا یو خبره کوم بیا بس کوم. زما یو رشتہ دار دی، ما وی ښځې له پکار دي چې سړی ستړی ستومانه راشي. زه او مولي صاحب مثلا مونږ جورابې هم پخپوي، بوټان هم پخپوي، پټکې مې، نو زمون ښځو له داسې پکار دي د مولي صاحبانو چې سړی ستړی ستومانه راشي او ښځه تې پټکې لري او لږ دا سر ورله داسې داسې مالش او بیا یې خپو ته کښېني او جورابې ورله دي وباسي، بوټان وباسي، او بیا ورله په دې اوږو زور وکړي او بیا منډه کې اوبه ورله راوړي چې هغه اوبه وڅکي او تر ډېر په ښکلې ژبه کې ورته وایي ډوډۍ دې خوړلې ده؟ ډوډۍ خو مې نه ده خوړلې، زه خو تا ته په انتظار ناست وم، نن مې هنډي پخ کړې وه چې یو ځای به وخورو، نن مې ساګ پخ کړو ډېر ټیسټي، ما خو چا سره وخوړه، ما خو لا نه ده خوړې، زه تا سره به یو سوړ وړی والم. او چې د شپې ښځه پاسي خاوند له په خپو زور وکړي، بیا ورته وایي په پلانیه پاس یو 2 رکعاته به وکړي یا د نمونځ قضا کېږي. دا تقریر ما په یو ځای کې وکړ. زما یو رشته دار دی، ما ته وایي خدای ته وګوره دا تقریر مه کوه. راکه مې ولې؟ مړه ته موږ له کور ورانه وایي زه له کور ورانه مه کو جوړوم، وایي ته راله ورانه یې پټکې لره کول او ټوپۍ لره کولو او بیا خوږه ژبه کې خبره کول. زه خو د مزدورۍ نه ستړی ستومانه راشمه یا چې ته غم لتلی ما چې راشمه خیرالي نشته او دا سامان مامان درکول نشته، دقسې ستړی ستومانه ناست یم. ډوډۍ دې خوړلې ده؟ یا قسم په خدای کومې نه خوړلې که نه؟ او خوړلې مې ده. ولې کوم چې نه مې نه خوړې؟ ته لا اوسه پورې نار ګرځېدې، زه به تاله بیا تودول کومه سړول به کومه. نو خدای ته وګوره موږ له کور مو ورانه د هغې سره ژبه ده که دومره چاړه ده ورسره. وی ښځه نه وه څه بلا اراده کړې ده، زمون خو ښځې نه دي بلاګانې دي. قسم په خدای معنی چې په دې زمانه کې خاوندان صرف منځونه کوي، صرف د خدای د شریعت خبره کوي، دا به په جنت الفردوس کې وي. د ښځو نه زیات د ټینشن شی شته په کائنات کې؟ سردردی کار دی. یو سړي واده کړو هغه ته ټینشن و، بل سړي واده و هغه دوستان پسې رالل، وی انکار وکړه، وی کویدنې له مې پلار روان دی مور، وی اوس ته تم چانس دی، وایي چې نه کومه. هغه وی کویدنه مې وشوه، وی اوس ته تم چانس دی، وکړه نه کومه، بیا به خفه وی واده مې اوس روان دی، اوس ته تم چانس دی، وی ډوډۍ راله راوړه، وی اوس ته تم چانس دی، وی اوس ماښام به کور ته ځمه کمرې ته، قسم په خدای اوس ته تم چانس دی، اوس انکار وکړه، قسم په خدای بیا به وروسته خفه. ښځه د تسکین ذریعه ده، زمونږ د معاشرې ښځې د ټینشن ذریعه. او په دې دنیا کې چې څوک څومره په ټینشن کې او صبر یې پې وکړو، په قیامت کې به الله رب الجلال ورته دومره اجر ورکوي. نو چې د چا 2 ښځې وي نو زیات ټینشن به وي، چې 3 ښځې وي نو زیات ټینشن به وي، چې 4 وي نو د هغې نه زیات ټینشن به وي. شاید چې 4 ښځو والا به په جنت الفردوس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. الله رب الجلال زمونږ د دې ورور دا رشته
د خیر او برکت نه ډکه کی او الله رب جلال دې د دوی کور آباد کی د تم نصیحت کومه خځې سره گزارې ژوند تیر کړي